الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قل لمن قال لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوقانی وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله. محترم علماء، سپینگیرو سپینلوگو، دی مبارک او دی صلح مجلس تا طول راغلی زوانان سپینگیری علماء طول ناول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رب العزت کی تاسو په هر قدم باندې اجرونه ده. دامن سے په کوم مجلس کې اوس یو او د سپینګرو علماو کوششونه کړي دي. الحمدلله اوس نتیجې ته رسیدلی یو. یو سړی که ډېر کوشش وکړي، تکلیفونه کش کاږي، شبګیري وکړي، پس په خپل کار کې نتیجې ته ورسیږي، دا ټول شیان او دا ټول تکلیفونه په نیز سره برابر دي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې موږ داسې یو عبادت چې هغه د مسلمانانو په مابین کې، بیا د موږ عزیزانو خپلوانو په مابین کې، بیا د دوه کسو په مابین کې نه دي، یو کورنۍ د دوه کورنیو په مابین کې، بلکې د یو قوم او د خپل بنک په مابین کې تکلیفات رامنځته شوي وو، مشکلات رامنځته شوي او ډېره اوږده زمانه تقریبا 80 کاله کېږي چې دا دشمني رامنځته شوې وه. او الحمدلله نن موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه ورونه بېرته سره ورونه شي او هغه شیطانانو چې په دې کې کار کړی و، هغه که انسي شیطانان او که جني شیطانان. دا شیطانان دوه قسمه دي، یو انسي شیطانان دي چې انسانان، او یو جني شیطانان دي. دا دواړه نن مایوسه دي او هغه نیک خلک، خوشحاله خلک، هغه نن خوشحاله دي. الحمدلله دغه مسله او صدر د اسلام کې له اسلام نه مخکې د اوس او د خزرج دوه قبیلې په سلګونه کاله په خپل مابین کې دشمنان دي. نن هغه وزنه او سبا دغه وزنه او بل ورځ هغه وزنه چې کله اسلام راغی او رحمت للعالمین راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، هغه ټولې دشمنانې په دوستي بدله شوې.